الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع أو كما قاله عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین، ستاسو مختما د قرآن کریم د یو آیات تلاوت او هم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د یو حدیث مبارک روایت پیش کړي. الله تعالی د قرآن کریم په دې آیات مبارک کې د یو ډېر منحوسي او بدترین ګناه ذکر کړي او دا هغه رقم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر خپل حدیث مبارک کې هم د هغه ګناه تذکره راګرځي. قرآن کریم په ډېر تاکید سره د هغې ګناه تذکره کړې ده او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپلو احادیثو مبارکو کې د هغې ګناه زیات نحوست او شدت بیان کړی دی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغې ګناه پر کولو باندې زیات وعیدونه فرمایلی دي. نو یو طرف ته د هغې ګناه نحوست او بدوالی دی او بل طرف ته هغې ګناه زموږ پر معاشره باندې زیاته احاطه کړې ده او زموږ په معاشره کې د زیات ترویج او د عموم په شکل باندې روانه ده. هغه ګناه څه ده؟ هغه ګناه د میوزیک، سروز او گانے بجانے او غزلی او بدلی اوریدل چې یو طرف ته قرآن کریم کې د دې څومره نحوست دی او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر احادیثو کې پر دې باندې څومره وعید او عذاب دی، لیکن بل طرف ته هغې زموږ په معاشره کې ډېر عموم او ډېر ترویج او ډېر رواج پیدا کړی دی. هر کور کور، هر کوڅه کوڅه او هر بازار هغه زموږ د معاشرې د نن سبا په اوقاتو کې د موسیقۍ او د میوزیک په اوازو باندې د ژوژ په شکل باندې راپورته کیږي او بل طرف ته عام طور ټي وي دی، وي سی آر دی، ډش دی او نیټ دی او فیسبوک دی او فلان دی هغې اسبابو دا ګناه بالکل بام عروج ته ورسوله چې اوس د هغې څه نه یو کور فارغه دی، نه د هغې څه یو کوڅه فارغه ده، نه د هغې څه یو بازار فارغه دی، نه د هغې څه یو محله او علاقه فارغه ده. بعضې خلک داسې هم وي چې کله د هغې په کورو کې د ودو او د شادیو موقع راسي
نو بیا هغه خپل سروز او موسیقي او خپلې ګانې بجانې په داسې شکل باندې خپلې میلې او تماشې پیښوي چې په ټوله علاقه کې او په ټوله محله کې د دې کوشش دی چې داسې څوک فاته نسي چې د هغې او غوږ ته زموږ د ګانو بجانو او زموږ د میلو تماشو او زموږ د میوزیکو د سروزو اوازونه نه ورسیږي. حالانکه دې وخت کې ډېر خلک داسې چې هغې په لمانځه باندې مصروف هغه غریب خپل مونځ د دوی د لاسه کولی نس. ډېر خلک داسې چې دا وخت یې د تلاوت کولو یا هغې تلاوت په ارامو بېغمه زړه سره پای ته نسي رسولی. او د ډېرو خلکو دا وخت د وظیفې او د اذکارو وي او د بعضې انسانانو دا وخت د مطالعې وي، نو هغې په خپله وظیفه او اذکارو خپله مطالعه کې د پریشانۍ سره مخامخ. او بعضې خلک داسې چې هغې د دې وخت د آرام وي، لیکن هغې د آرام بجای ټوله شپه په سرګرداني باندې تېروي. او بعضې خلک چې هغه د دې میوزک او موسیقۍ کاروبار کوي یا د دې د جوړېدلو مستریان او جوړونکي، او بعضې خلک د دې آلاتو تجارت کوي، او بعضې هوټلونو والا هغې میوزک او سروز او ګانې بجانې غږول دا د خپلې دوکاندارۍ او د تجارت یو حصه بولي. نو هغې په لازمي شکل باندې دا شان په خپل مابین کې او په خپله دورانیه کې غږوي. او که چیرې ته یو ځای ته د سفر کولو اراده لرې، نو که بس ته ورپورته کېږي او که ټکسي ته ورپورته کېږي، که ویګن ته ورپورته کېږي، چې در کومه ځای پورې ستا د سفر دورانیه ده، بیا که دې زړه غواړي او که نه غواړي، چارو لاچار بیا د سفر در دورانیې د رسېدلو پورې به ستا په غوږ کې د میوزک او د غزلو او د سروزو اوازونه پرېوځي او تا ته به رارسېږي. او چې کله یو سړی ایرپورټ له ورسي او میدان هوایي ته ورسي، که میدان هوایي کې ناسته ده او که په جهاز او په تیاره کې ناسته ده، چې در څو وخته پورې په دې ځای کې ته یې، نو در هغه وخته پورې به نرم نرم سروز او موسیقي ستا در غوږه پورې رارسېږي. حالانکه دې مسلمان قوم باندې یو داسې زمانه تېره سوې ده چې کله به یو غیر مسلم د خپل واده او د شادۍ په وخت کې خپل اورا په ګانو بجانو او په موسیقیو باندې د مسجد سره تېروله، نه بیا به مسلمانان د مسجد سره وتل، بیا به د هغې مخ ته درېدل او بیا به د مسجد په کوڅه کې د دې تېرېدل، دا د مسجد بې احترامي بلله، او بیا به د دې سره مقابلې کولو ته او د خپلې وینو تویولو باندې به هم دریغ نه درلودی. ځکه چې د هغې په زړه کې دا و چې دا زما د عبادتخانې بې احترامي ده او زه د خپلې عبادتخانې د احترام پر ځای کولو په خاطر باندې هر څه کولو ته تیار یم. لیکن نن د مسلمان حال د افسوس سره مخامخ، نن د مسلمان بچی دی او نن د مسلمان اولاد دی، نن مسلمان پخپله دی، د هغې د کوره څخه د موسیقۍ او د سروزونو داسې اوازونه راپورته کېږي، د هغې د دوکاندارۍ څخه داسې اوازونه راپورته کېږي، د هغې د استوګنې د ځای څخه داسې اوازونه راپورته کېږي چې د مسجد احترام خو څه کوي، په مسجد کې دننه چې کوم څوک عبادت کوي هغه خپل عبادت په ارامه ځینې کولی نشي. نو زما اراده دا وي چې د قرآن کریم په آیاتو کې چې د موسیقۍ او د سروز په خاطر باندې څومره نحوست الله تعالی بیان کړی دی، یا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام احادیثو مبارکو کې دی باندې څومره وعید او عذاب راغلی دی، نو هغې ستاسو مخ ته ږدم. او په کار خدا دی چې موږ مسلمانان یو، موږ د مسلمانانو اولاده یو، چې د موسیقۍ او د سروزونو د اورېدلو څخه خپل ځان وګورو او نه یې په خپله باندې اورو او نه یې په بل باندې اورو، او چې څومره په تیر عصر کې راڅاورېدل سوې ده پر هغې باندې د الله تعالی په دربار کې مغفرت او توبه پیش کړو. قرآن کریم کې الله تعالی آیات مبارک کې فرمایي وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ
بعض انسانان داسې دي چې هغې لهو الحدیث رانسي، د څه دپاره یې رانسي؟ لهو الحدیث رانسي د څه دپاره؟ لیضل عن سبیل الله، چې خلق د الله تعالی د لارې څخه په ګمراهان کی، د الله تعالی دین ځینې ورکي، د الله تعالی محبت ځینې ورکي، او د الله تعالی د طرفه یې توجه بل طرف ته ورواړي، او یتخذها هزوا، د الله د دین څخه فسخن او مسترې جوړې کی. رانسی لهو الحدیث، مقصد یې دا دی چې انسانان بې دینه کی او د انسانانو په زینو کې د دین وقعت و عظمت ور ختم کی، او د الله تعالی د دین څخه د انسانانو په مخ کې یو مذاق و مسخرې جوړي، او د مذاق و مسخرو په شکل یې پیښوي. الله تعالی وایي اولئک لهم عذاب مهین، دې انسانانو ته د قیامت په دوران کې ډېر سخت او ډېر د ذلت او د ډېر د رسوایۍ عذاب ګوري، چې بیا به د قیامت په میدان کې دا د ډېر ذلت او د رسوایۍ د عذاب سره مخامخ کیږي. نو الله تعالی وایي بعضې انسانان لهو الحدیث رانسي. اوس لهو الحدیث څه دي؟ چې د هغې رانیول، د هغې په ذریعه انسانان بې دینه کول، او د هغې په ذریعه د الله دین د انسانانو په دماغو کې د مذاق و مسخرو په شکل پیښول، او د هغې په ذریعه باندې د قیامت په میدان کې د ذلت و رسوایۍ سره مخامخ کېدل. د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه څخه چا پوښتنه وکړه چې قرآن کریم کې خو الله تعالی لهو الحدیث لیکلی دی، چې بعضې خلک لهو الحدیث رانسي. لهو الحدیث څه دي؟ نو حضرت عبدالله ابن مسعود وایي چې زما دې د الله تعالی په ذات و عزت باندې قسمی چې د لهو الحدیث څخه مراد صرف موسیقي او د موسیقي آلات دي. د هغې څخه مراد میوزیک دی، د هغې څخه مراد سروزونه دي، د هغې څخه مراد ګانې بجانې دي، د هغې څخه مراد فحش پروګرامونه دي. او حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه به د خپله خبره 3 ځله مکرروله چې زما دې د الله فذات قسمی، زما دې د الله فذات قسمی، زما دې د الله فذات قسمی، چې د دې څخه مراد دغه میوزیک او دغه سروزونه او موسیقي او د موسیقي آلات دي. او حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه به دا خبره ځکه مکرروله چې د انسانانو په دماغو کې د دې شي تاکید راسي، او د انسانانو په دماغو کې دا خبره ځای ونسي، او د انسانانو په دماغو کې ټینګه سي. رئیس المفسرین حضرت عبدالله ابن عباس څخه چا پوښتنه وکړه چې قرآن کریم کې خو الله تعالی وایي ومن الناس من یشتري لهو الحدیث، انسانان لهو الحدیث رانسي، خلق په ګمران کوي، د دې څه مراد څه دی؟ نو حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه ورته د دې څه مراد موسیقي ده، د دې څه مراد آلات د موسیقۍ دي، د دې څه مراد میوزیک دی، او د دې څه مراد سروزونه دي. د مشهور تابعی حضرت حسن بصری رحمه الله څخه چا پوښتنه وکړه، مشهور مفسر، مشهور محدث او مشهور بزرگ، هغې ته وایي چې قرآن کریم خو الله تعالی د لهو الحدیث منع کړې ده، چې بعضې خلک لهو الحدیث رانسي، خلک به ګمران کوي. نو د دې څه مراد څه دي؟ حضرت حسن بصری رحمه الله ورته وایي چې د دې څه مراد موسیقي ده، د دې څه مراد سروزونه دي، د دې څه مراد آلات د موسیقۍ دي، او د دې څه مراد هر هغه شی دی چې د هغې په ذریعه باندې انسانان د دین نه لرې کیږي، که هغه نقلونه دي، که هغه قصې دي، که هغه لطیفې دي، که هغه ګانې بجانې دي، که هغه اتڼونه دي، که هغه د سروزو محفلونه دي، دا ټول په دې کې داخل دي، او د دې په ذریعه باندې انسانان د دین څخه اوړي، او د دې په ذریعه باندې الله تعالی د قیامت په میدان کې د انسانانو ته ډېر د ذلت او رسوایۍ سزا ورکوي. نو د آیات مطلب دا دی چې بعض انسانان په لهو الحدیث کې راځي، او لهو الحدیث دا معنا داسې لغویات رانسي چې هغې د موسیقۍ په شکل دی، هغې د میوزیک په شکل دی، هغې د سروز په شکل دی، هغې د ګانو په شکل دی، هغې د بجانو په شکل دی، هغې د قصو په شکل، هغې د لطیفو په شکل، هغې چې څومره د فحاشۍ او د عریانۍ اسباب دي په دې اشکالو باندې خلک رانسي. او مقصود یې څه؟ مقصود یې دا چې د الله تعالی د دینه څخه انسانان لرې کړي، او د الله تعالی د دینه څخه مسخره جوړه کړي. د الله د دینه څخه مسخره په کوم شکل
لکه یو مسخرې ته چې انسان په سپک نظر باندې ګوري، نو دا کوم نصیب هم د الله تعالی او دین ته په داسې سپک نظر باندې ګوري. د الله تعالی د دین مقصد دا دی چې د انسانانو د الله تعالی په مابین کې جوړ راسي، چې د انسانانو قربت او نزدېکت د الله تعالی د ذات سره راسي او انسانان د الله تعالی او ذات ته ور قریب او ور نږدې سي. لیکن دی د الله تعالی دین د دې آلاتو په ذریعه باندې د انسانانو په شکل کې سپک ور کوي او د الله دین بے قدر او بے وقعت او بے عظمت ور کوي، او چې کوم شی بے قدر او بے وقعت خلک یې ډېره پروا نه ساتي، نو د دې اورېدونکي او د دې په اورېدو کې چې کوم خلک دی راولي، نو هغه بیا د الله تعالی د دین ډېره پروا نه ساتي. نو اولئک لهم عذاب مهین، د دې خلکو دپاره د قیامت په میدان کې د ډېر ذلت او د ډېرې رسوایۍ او د هغه رقم د ډېرې بې عزتۍ عذاب دی چې د الله تعالی په دربار کې به په 18,000 قومه انسانانو کې دی د ډېرې بې عزتۍ او د ډېرې ذلت او د ډېرې رسوایۍ سره مخامخ کیږي. وإذا رأيت لرأيت أمرا فظيعا، چې کوم خلک د دې رسوایي وویني او چې د دې ذلت وویني او چې د دې ستړې د قیامت په میدان کې وویني، نو هغې به ډېر د رسوایۍ حالت بولي، هغه به ډېر د ذلت حالت بولي، هغه به ډېر بدترین حالت بولي. او من الناس من یشتری لهو الحدیث، د قرآن کریم د دې آیات که سړی شان نزول وګوري چې دا پر کوم ځای الله تعالی را نازل کړی دی. په مکه مکرمه کې یو سړی دی، هغې نوم دی نضر بن حارث. هغې د اسلام په ډېره دشمني کې دی او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ډېر ضد او مخالفت کې زندگی تیروي. د هغې په ټوله مکه کې کوشش دا دی چې د چا توجه د الله تعالی و دین او قرآن ته برابره نه سي. هغې د دې خپل کوشش په نتیجه کې د مکې مکرمې څخه د تجارت په خاطر باندې شام ته ځي او په شام کې یو علاقه د حیره، نو په هغې کې د زړو نقلونو او د قصو د لطیفو کتابونه رانسي چې په هغه کې د رستم او د اسفندیارو د فلان و فلان د وخت کیسې راوړي، او چې کله یې راوړي بیا په مکه مکرمه کې د شپې مجلس جوړوي او عام خلک دې ته رابولي او د هغې په مخ کې دا قصې و لطیفې پیښوي، او بیا د خلکو څخه دا پوښتنه کوي چې محمد تاسو ته د عادیانو او د سمودیانو قصې کوي، ځکه قرآن کریم کې د قوم عاد او د قوم سمود خبرې دي، او زه تاسو ته د رستم او د اسفندیار قصې کوم. آیا زما قصې د هغې د قصو څخه ملیحې او نمکینې او دلچسپه نه دي چې خلک دې طرف ته متوجه کیږي؟ کله په یو ځل هغې یو د ګانو بجانو د غزلو ویونکې یو زنانه د شام سره راوستله او اکثره به محفلو ته پیښوله او هغې به په محفلو کې ګانې و بجانې ویلې او پر دې باندې به د مکې خلک هغې راټولول په دې خاطر چې بېدینه سي، او ډېر ځله به په کور کې هغه زنانه ساتلې وه چې کله به په یو چا باندې په دې معاشره کې فوسو چې دا سړی د دین طرف ته لږ کوږ دی، نو هغه به په حیلو بانو باندې در کوره پورې راوستی او هغه زنانه ته د پر دې باندې اجرت ورکوی چې د دې زنان د دې سړي و مخ ته به ته ګانې وایه بجانې به وایه اتڼ به کوې فلان به کوې فلان به کوې، او چې کله به هغه سړي د هغه زنانې هغه کیفیات او حالات واورېدل، نو ده به بیا د هغه سړي څخه پوښتنې کولې چې یا د دې زنانې قصې او د دې زنانې ګانې بجانې او د دې زنانې میله او تماشه تا ته ډېره محبوب او خوږه ده که د محمد رسول الله مجلس او د هغې د قرآن اورېدل. او د دې سوال او د دې پوښتنې څه به مقصد هم دا و چې انسانان د الله تعالی د دین سره وګرځوي او الله تعالی انسانان په بېدیني کې راولي او د قرآن کریم د اورېدلو سره انسانانو توجه را وګرځوي او انسانان د بېدینۍ سره مخامخ کړي او د انسانانو زندگی په بېدینۍ کې تېره سي. نو مقصود د قرآن کریم لهو الحدیث دی. اوس لهو الحدیث کې هر هغه شی ما مخکې درته ویل که هغه د موسیقۍ په شکل دی، که هغه د سروز په شکل دی، که هغه د غزلې په شکل دی، که هغه د تصویرو په شکل دی، که هغه د ویډیو په شکل دی، که هغه د فیسبوک په شکل دی، که هغه د نیټ په شکل دی، چې څومره لغویات دي څومره د لهو اسباب دي دا ټول په دې کې راغلي دي. او چې کم څوک په معاشره کې دا شی عاموي او یا په خپله د الله تعالی و دین ته په سپک نظر ګوري یا عام انسانان په معاشره کې په دې مبتلا کوي،
نو بیا خو قرآن کریم دی د الله تعالی قول دی پر دې باندې زموږ عقیده او ایمان دی چې دې سړي ته به پر دې عمل باندې الله تعالی د قیامت په میدان کې داسې عذاب ورکوي چې د هغې ذلت د هغې سپکاوی او د هغې ستړی حالت به ټول اهل قیامت ته یو قسم ننداره جوړېږي او په دې خبره باندې سر خلاصول او دا خبره ته لږ په دماغ کې ځای ورکول د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د عصره څخه بیا در ننه پورې که موسیقي ده که سروز دی که دا ګانې بجانې او دا میلې او تماشې دي دا چې کم خلک د اسلام دشمنان دي د هغه یو خاموش تلوار او توره ده چې هغه د مسلمانانو خلاف استعمالوي او هغې مسلمانان د دې په ذریعه د دین څخه لرې کوي او د دې په ذریعه باندې مسلمانان د تباهۍ او هلاکت سره مخامخ کوي. ما مخکې درته وویل نن چې کوم آلات راورسېدو که د وي سي آرو د ټي وي په شکل دی که د ډیشو د انټینا په شکل دی او که د ټلیفونو د نیټ په شکل دی که د فیسبوکو د نورو آلاتو په ذریعه سره دی نو هغه کافران د دغه آلاتو په ذریعه باندې د خپل مقصود په ډېره ښه طریقه په معاشره کې پر مخ روان کړی او هم یې پر مخ باندې بیایي. حالانکه ما او تا مسلمانان یو او ما او تا د محمد رسول الله امتیان یو زما او ستا ایمان زما او ستا اسلام زما ستا صدا مطالبه کوي چې د دې اعمالو څخه ځان لرې کول او د دې په مقابله کې چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام کم ارشادات ما او تا ته پراته دي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام کم تعلیمات ما او تا ته پراته دي د هغې ځان پابنده جوړول او پر هغې باندې د خپلې زندګۍ طور او طریقه روانول. پیغمبر علیه الصلاة والسلام کم هدایات ما او تا ته پراته دي. فنیل الاوتار کې د حضرت علی رضی الله عنه په سند باندې یو حدیث دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې بلا شبه او بلا شک زما د بعثت مقصد دی دنیا ته چې زه د دنیا ته راغلی یم زما د راتګ مقصد څه دی؟ زما د راتګ مقصد دا دی چې په دنیا کې موسیقي او آلات د موسیقي ضمات کم او دنیا د دې څخه خلاصه کم او دنیا د دې څخه فارغه کم او د مسلمانانو په معاشره کې د مسلمانانو معاشرې څخه دا پورته کم او مسلمانانو معاشره د دې مرض څخه پاک کم. نو صاحب د نیل الاوتار د حضرت علی رضی الله عنه په سند باندې دا حدیث را نقل کړی دی. په ابو داود کې د حضرت ابو امامه باهلی رضی الله عنه په سند باندې حدیث دی چې حضرت ابو امامه باهلی رضی الله عنه وایي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام به فرمایل چې زما دنیا ته راتګ چې زه دې دنیا ته راغلی یم زما د راتګ مقصد یو توحید دی چې انسانان د توحید په عقیده باندې منور کم او د شرک څخه لرې کم او دویم مقصد می دنیا ته د راتګ دا دی چې انسانانو په مابین کې صلیب دی تنبور دی بانسری دا چې کم آلات د موسیقي دي او د جاهلیت کم عادات دي د هغې څخه د مسلمانانو معاشره صفا کم. نو دی حدیث کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د توحید او شرک په څنګ کې د خپل بعثت مقصد دنیا ته د راتللو مقصد دا بیانوي چې د توحید او شرک په څنګ کې الله تعالی زه په دې امر کړی چې زه به د معاشرې څخه موسیقي ختموم او زه به د معاشرې څخه د موسیقي آلات ختموم او د مسلمانانو معاشره به د دې منحوس عمله صفا کوم. فجمع الجوامع کې د حضرت عبدالله ابن عباس په سند روایت دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي زه دنیا ته الله تعالی د دې دپاره راستولی یم چې دنیا د موسیقۍ د آلاتو څخه پاک کړم. او ستاسو ګورئ که د حضرت علی رضی الله عنه په سند حدیث دی او د هغه رقم که په بل سند د ابو امامه باهلی په سند باندې حدیث دی که د حضرت عبدالله ابن عباس په سند باندې حدیث کې په هغې ټولو کې که تاسو وګورئ پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خپل بعثت مقصد د هغې چې کوم مقصد بیانوي نو یقینا شرک ختمول او انسانان توحید ته متوجه کول لیکن د دې په څنګ کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د زندګۍ د بعثت مقصد یوه حصه دا هم بللې ده چې دنیا کې د موسیقۍ آلات ماتول او د موسیقۍ اسباب ختمول او معاشره د میوزک او سروزو او موسیقۍ صفا کول دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د راتګ مقصد بلل شوی دی.
او دا مقصد پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خپله بیان کړی دی. نن څومره د افسوس مقام چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د کم مقصد دپاره راغلی دی، نعوذ بالله ما او تا د پیغمبر په ضد کې په هغه مقصد کې مبتلا یو. چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د کم شي د ماتوالي دپاره راغلی دی، ما او تا د هغې شي د برابروالي دپاره راغلی. چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام کم شی د تباهۍ آله بللې ده، نن زما او ستا د زندګي ټوله ورځ پر هغې باندې روانه ده. نه یو طرف ته مې نعوذ بالله د پیغمبر د ګریوان ته لاس ورچول او د پیغمبر د مقصد او د بعثت مخالفت کول او د پیغمبر په ضد کې درېدل، او بل طرف ته په خوله باندې دا ویل چې زه د پیغمبر امتي یم، زه د پیغمبر د شفاعت تمه لرم او د قیامت په میدان کې به زه د پیغمبر په شفاعت او د پیغمبر په ډله کې راپورته کېږم. نو په عمل کې څه کوو او په خوله باندې مې څه دي، او د قیامت په میدان کې هغه شی معتبر دی چې د سړي په دې زړه کې قیامت په میدان کې دا ایمانی ایمان، دا ایمانی دا لسانی ایمان د سړي څخه یریږي. زه تاسو ته کله یو لطیفه بیانوم. یو بزرګ دی، هغې په کور کې طوطي پاللی دی. هغه طوطي ته د الله الله ور زده کړی دی، لکه عام طور طوطي خبرې زده کوي. نو هغه بزرګ ټوله ورځ هغه طوطي ته ناست دی، هغې د الله الله ذکر ورته کوي. نو بزرګ ته ډېر خوند درکوي او هغه طوطي دا ذکر ډېره مزه ورکوي. او طوطي هغه خپل اواز، هغه طبعي اواز چې د ټین ټین په شکل د دی په درخته ناست کوم اواز کوي، هغه د طوطي د مزاج ختم دی. نو یو ورځ د دې فنجري او قفس دروازه خلاصه پاته سوې ده. نو یو پشو چونکې عام طور د دې مرغه دښمنه ده، نو هغې راله هغه مرغه یې پورته کړي. چې کله په منډه باندې وړي، نو هغه طوطي د الله الله بجای هغه خپل اصلي اواز د ټین ټین په شکل کوي، خو د هغه بزرګ د سترګو څخه غایب کړي. نو هغه بزرګ سره د دې طوطي ډېر غم ورسره و. نو یو بل بزرګ ته وایي چې یو خو طوطي ولاړی، دویم په دې تعجب کې یم چې دې طوطي ته ما الله الله ور زده کړي و، او چې کله پښو دی پورته کوي نو دی د ټین ټین نارې وایي، هغه الله الله لفظ ځینې هېر. نو هغه بزرګ ورته وایي چې ګوره د الله الله د ده پر دې ژبه و، او د ده په زړه کې هغه خپل طبعي اواز پروت، او چې کله د سختۍ ځای راسي چې کوم شی ظاهرا د سړي پر ژبه وي، هغه د سړي څخه هېرېږي. بیا نو بیا په هغه ځای کې سړی د هغه شي تلفظ کوي چې کوم شي د سړي په زړه کې ځای نیولی. نو خدا نه خواسته هسې نه چې زما او ستا په زړه کې یا د سروزو محبت دی، یا د موسیقۍ محبت دی، یا د دې میلو تماشو محبت دی، یا د دې اتڼو د غزلو محبت دی، او په خوله باندې دا وایي چې د پیغمبر علیه السلام امتی یم، د الله بنده یم، او الله تعالی مهربانه دی او د پیغمبر شفاعت مې په نصیب کېږي. ځان چې کله د قیامت سختي راورسېږي، خدا نه خواسته چې هغه د خولې خبره راسه نسي، چې بیا د قیامت په میدان کې الله تعالی پوښتنه راسه کوي، او د الله تعالی هیبت و جلال نه بیا داسې نه چې هغه د خولې زبانی جمع خرچی د دماغ راسه ووځي، او داسې نه چې بیا هغه د زړه حالات الله تعالی راپورته کړي. او که چیرې زما او ستا د زړه حالات راپورته سي، او هلته ما او تا اقرار هم د زړه په حالاتو وکړو، بیا به د کوم ذلت او رسوایۍ د الله تعالی د کومو عذابو سره مخامخ کېږو. نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د بعثت مقصد که یو طرف ته توحید دی او انسانانو ته د شرک نفرت ور پیدا کول، د دې سره سره پیغمبر علیه السلام د دې لپاره هم راغلی دی چې موسیقي به ماتوي، د موسیقي آلات به ماتوي، سروز به ختموي، د میوزیک آلات به ماتیږي، او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام اسلامي معاشره او د پیغمبر د امت معاشره به د دې اسبابو صفا کېږي. دا د پیغمبر د راتګ یو مقصد بلل شوی دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو حدیث مبارک حضرت ابو هریره رضی الله عنه را نقل کوي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام به ویل چې زما امت کې به مسخ راځي. مسخ څه معنی؟ د دې شکلونه به کله کله د خنزیرانو په شکل بدلیږي، او د دې شکلونه به کله کله د بیزوګیانو په شکل باندې بدلیږي. زما امت باندې به مسخ را رسیږي. صحابه ورته د الله رسوله څنګه مسخ به وي؟ یا دغه انسانان چې د هغې شکلونه یا په بیزوګیانو بدلیږي، یا د هغې شکلونه په خنزیرانو باندې بدلیږي،
ایا دا انسانان به مسلمانان وي؟ نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته دا به مسلمانان وي، دا به د الله تعالی د توحید اقرار کوي، دا به زما د نبوت و رسالت اقرار کوي، دا به د ورځې روژې کوي نسی، او دا به د لمانځو قایله لمانځونه به کوي. لیکن په دې کې به د موسیقۍ شوق زیات سي، په دې کې به د غزلو د ګانو بجانو عادت او رواج زیات سي، او د دې لازمي نتیجه دا ده چې آخر به دی د شرابو په نشه کې راسي، د شرابو په عادت کې به راسي، د شرابو په مستی کې به راسي. او یو شپه به دی محفل جوړ کړي او دی ته به د ګانو بجانو زنانې رخصیږي او دی به شراب خوړلی او د دې په غوږو کې به موسیقي، چې کله شپه په دې میلو تماشو کې تیره کله، نو د دې عادت دا دی چې د سهار په وخت کې انسانانو له خوب ورځي، نو سهار په وخت کې به دی بیده سي، او چې کله لمر راخیږي چې دی راپورته کېږي، د ټولو مخان به یا د خنزیرانو وي او د ټولو شکلونه به یا د بیزوګیانو وي. حضرت ابو هریره رضی الله عنه یو حدیث را نقل کوي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام حضرت صالح بن ساعدی رضی الله عنه هم را نقل کوي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام به وی چې زما په امت کې بدرې شی ضرور راځي. یو به زما په امت کې خسف راځي، خسف معنا په مځکه ژوندي ننوتل، او یو به زما په امت کې مسخ راځي، د دې شکلونه بدلیږي، او یو به زما پر امت باندې د کاڼو د ډبرو باران وریږي. یو صحابي پوښتنه ځین کوي چې د الله رسول دا به په کوم عصر کې؟ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وایي چې زما په امت کې کله بې حیایي زیاته سي، د انسانانو عادت د موسیقۍ د اورېدلو سي، د انسانانو عادت د میوزیک او د سروزو د اورېدلو سي، نو دې زمانه کې باید چې دی د دې درو خبرو انتظار کوي. کله کله به مځکه ورته سری کېږي، په مځکه به ننوځي، او کله چې سهار راپورته کېږي شکلونه به د خنزیرانو او د بیزوګیانو وي، او کله کله به د دې پر کورو پر معاشره باندې د الله د طرفه د ډبرو بارانونه کېږي. دریم حدیث حضرت عمران بن حسین را نقل کوي، مشهور صحابی دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام څخه پوښتنه کوي چې د الله رسول ستا د امت کې مسخ راځي چې د خلکو شکلونه بدل سي؟ نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته هو زما امت کې به ضرور مسخ راځي. دې مجلس کې یو بل صحابي ناست دی، د الله رسول مسخ کله راځي؟ نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیا ورته وایي چې زما د امت معاشره د تباهۍ سره مخامخ سي، او د تباهۍ سره کله مخامخ کېږي چې په هغو کې فحاشي راسي، په هغو کې عریاني راسي، هغې د موسیقۍ دلداده سي، د هغې سهار و ماښام په میوزیکو په سروزو باندې تېرېږي. دا زما د امت د تباهۍ زمانه ده. نو په دې زمانه کې به زما پر امت باندې بیا ضرور دا مرض راځي چې د هغې شکلونه به بیا بدلیږي، د خنزیرانو په شکل وي. تاسو ګورئ مسخه په دې مخکینی قومونو کې د بني اسرائیلو متعلق راتله. بني اسرائیل چې په کوم ګناو نافرماني کې رالو، نو هغوی چې به ماخستن پرېوتل، سهار چې به راکښېنستل، نو هغه شکلونه به یا د خنزیرانو یا د بیزوګیانو، لکه اوس هم د دې نسلونه تر دې وخته را رسېږي. لیکن پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې امت دپاره هم د مسخې پیشنګویي کوي، او د کومو خلکو په حقله کوي چې کوم خلک د سروزو د اورېدلو شوقیان دي، چې کوم خلک د ګانو بجانو د اورېدلو شوقیان دي، چې کوم خلک د دې محفلو ته ورځي، او چې کوم خلک د دې سروزو د محفلو څخه د خپلو غوږو حفاظت نه کوي. نو د هغې متعلق هم پیغمبر علیه السلام چې زما په امت کې دا انسانان د بني اسرائیلو په شکل د دې به شکلونه د خنزیرانو ګرځي. بعض علماو د دې متعلق دوه تعویله کړي دي چې د انسانانو شکلونه څنګه بدلیږي. مسخه څه مطلب؟ بعض محدثین د دې حدیث ترجمه دا کوي چې دا حدیث پر خپل ظاهر پاته دی، لکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې څنګه ویلي دي دغه رقم به حقیقتا د یو سړي شکل د خنزیر په شکل بدلیږي. خو لیکن دا به راځي کله؟ نو علماو لیکلي دي دا به هلته راځي چې قیامت ته نږدې زمانه وي، او د قیامت بعضې نښانې او آثار ښکاره سي، نو د قیامت په نښانو کې به یوه دا نښانه په دې امت کې ښکاره کېږي. او بعض محدثین بیا وایي چې نه، د دې ظاهري مطلب نه دی. ظاهري مطلب خو پیغمبر دومره ژړا کړې ده، پیغمبر دعا کړې ده، د پیغمبر د شپې د ژړا او د دعا په برکت الله تعالی د دې امت څخه مسخه ختم کړې ده چې الله زما امت مه مسخه کوه.
نو الله تعالی دا ورسره منلې ده. نو د پیغمبر د ژړا په خاطر پر دې امت باندې ظاهري مسخ نه راځي، لیکن پر دې باندې به مجازي مسخ راځي. مجازي مسخ څه مطلب؟ د دې انسانانو عادت او خوی او مزاج به د خنزیرانو شکل سي. په خنزیر کې دوه مرض دي، یو خنزیر کې حیا ډیره کمه ده او بل په خنزیر کې غیرت ډیر کم دی. نو چې کم خلک په دې مرضو کې راسي چې هغې موسیقي او سروزونه اوري، نو په معاشره کې به د هغې غریبانو حیا ډیره ختمه سي. او دویم مرض به دا وي چې په هغې کې به غیرت ډیر زیات ختم سي، ځکه چې حیا ختمه سوه، غیرت ختم سو. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي لا ایمان لمن لا غیرت له، چې کوم چا کې غیرت نسو پاته، په هغې کې ایمان هم نسو پاته. نو چې د خنزیر کم عادات دي او د خنزیر کمه بې حیایي ده په معاشره کې، نو دا به په هغه چا کې ضرور پیدا کېږي چې کوم چا څوک د موسیقۍ او د سروزو عادت لري. د خنزیر یو مرض دا دی چې هغې په دې کورو کې په کور کې دننه په خپل اهل کې هغې پر زنانه او د خپل اهل پر انسانانو باندې که د هر چا د طرفه تجاوز راسي، د ده پر ناموس راسي، په دې باندې د ده عادت نه خرافیږي، نه په دې باندې د ده سوچ خرافیږي، نه په دې کې د ده فکر بندیږي. لیکن زه په خدای قسم درته خم چې زما او ستا معاشره نن په کوم مرض کې ده چې هغې کمې تباهۍ ته رسېدلي دي او د کمې تباهۍ سره مخامخ دي، او زما او ستا د معاشرې نوجوانان نن په کوم حالات وخته دي. تاسو ته هغه خلک خبره نه پیښوي، تاسو راسئ زموږ څه پوښتنه وکړئ چې په خدای قسم درته اخلم چې د ورځې 5 مسلې 4 ضرور د زنا چې زما صدا وسوه، زما صدا وسوه، زما صدا وسوه، او تر دې حده پورې چې اوس زه خپله زنانه بل ته په لاس ورکوم، دا هم څه عار نه محسوسوم، دا زنانه برته ما ته روا کېږي که نه روا کېږي. نو زما او ستا معاشره د خنزیر عاداتو ته رسېدلې ده، د خنزیر حالاتو ته رسېدلې ده. او عام طور هغه انسانان دي چې هغوی په معاشره کې د دې موسیقیو، د سروزونو، د دې ټلیفونو، د دې نیټ، د دې فیسبوک، د دې بې حیایۍ، د دې فحاشۍ او عریانۍ عادي انسانان دي. د هغې نن انجام دې حال ته رسېدلی دی. او دویم به په دې معاشره کې ظاهرا مسخه د بزوګي په شکل خو نه راځي، لیکن په دې کې به عادت د بزوګي، د بزوګي 2 عادت دي. یو نقالي چې د بل نقل ډیر کوي، او دویم د بزوګي عادت دا دی تمه او لالچ. نن که زه څه ووایم که نه ووایم، تاسو په معاشره کې نظر لږ واړوئ چې کم خلک په دې باندې عادت دي. تاسو د هغې لباس ګورئ چې د لباس په کوم شکل جوړ کړی، د لباس په دې بدن باندې په کوم شکل چسپان ده چې د بل نقالي دی کوي، د ده پیسې په کوم شکل، پیسې او لباس یې په اور پسې، د ده د سر ویښتان په کوم شکل، چا د دې خوا ورخریلي دي، چا د دې خوا راخریلي دي، چا د دې خوا ورخریلي دي، او چې د ده د ژیړې پیشن په کوم شکل دی. نو دی په دې لباس کې چې کوم پیشنونه کوي، دی د سر په ویښتانو کې چې کوم پیشنونه کوي، او دی د ژیړې په ویښتانو کې چې کوم پیشنونه کوي، دا ټول د اغیارو نقالي ده، او دا نقالي دا د بزوګي عادت دی. نو چونکې په باطن کې غریب تباه دی او باطن یې د تباهۍ سره مخامخ دی، نو په باطن کې پر ده باندې یا د خنزیر زندگی روانه ده، په باطن کې یا د باطن کې د ده د بزوګي زندگی روانه ده. بیا به په معاشره کې د هغوی کوم نصیب به څه ګیله وکړي. نو مقصود می دا دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې عمله څه موږ او تاسو منع کړي یو، او دا عمل، دا اوریدل او په دې عمل کې خپله زندگی تیرول، دا زموږ او ستاسو د تباهۍ ذریعه ده. او ما درته ویل دا زموږ او ستاسو د دشمنانو هغه خاموشه تلوار او توره ده چې زما او ستا پر معاشره باندې چلوي، چې د دې په ذریعه باندې د هغې دا عقیده ده چې کله د مسلمان قوم بې حیا کوي، مسلمان قوم د بې عزته کوي، او مسلمان قوم څه د حیا ختمه که، بیا د مسلمان قوم غیرت ختم سو، او چې غیرت ختم سو بیا زما په مقابل کې څوک درېږي. نو د هغو دا عقیده ده چې بیا په ټولو مسلمان قوم کې زما مقابل ته څوک نه راوړاندې کېږي. نو په دنیا کې خپله زندگی د تباهۍ سره ساتل، او د خپلې زندګۍ او د خپلو بچانو
او د خپلو کورو او د خپلو ماتحتو انسانانو لږ خیال ساتل او د دې مرض څخه او د دې مصیبت څخه او د دې ستړي زندګۍ څخه د خپل ماحول لږ بچاول، د خپل ځان خیال ساتل او د خپلو بچیانو لږ خیال ساتل. دنیا کې هم ستړې زندگی، په آخرت کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څه وایي؟ ابن عساکر والا د حضرت انس رضی الله عنه په سند باندې یو حدیث را نقل کوي چې کم سړی په دنیا کې هغه د سروز عادي دی، د موسیقۍ عادي دی، نارینه دی که زنانه دی، او هغې داسې زنانو ته کښېني چې د هغې زنانو څه فحش ګانې بجانې اوري، یا هغې داسې ټیویانو ته کښېني، یا هغې ټلیفونو ته کښېني، یا هغې نیټ ته کښېني، یا هغې داسې آلاتو ته کښېني چې د هغې په ذریعه باندې دی یو شی اوري او د هغې څه دی لذت و خوند اخلي او پر هغې باندې دی جنسي لطف حاصلوي. نو حضرت انس رضی الله عنه وایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به وی چې د قیامت په دوران کې به الله تعالی د جهنم په کندو کې د جهنم ویلې صرف د ده په غوږو کې تویوي. اوس بعضې خلک ما ته وایي چې مولوي صاحب دا به دومره ګناه نه وي. نو ځان چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو سزا دغه بیان کړې ده او زما دا ایمان او یقین دی چې د پیغمبر په قول کې درواغ نسته. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سزا دا بیان کړې ده چې کم سړی په دې مرض کې رالی، په دې ګناه باندې مبتلا دی، د قیامت په میدان کې به د هغې په غوږونو کې د جهنم ویلې صرف تویول کېږي. اوس که دا سزا ستا په دماغ کې لویه در معلومیږي نو دې عمل ته د لوی په نظر باندې ګوره، او که دا سزا تا ته په قیامت کې کشنی در معلومیږي بیا خو یقیني دا سروز او موسیقي اورېدل کشنی عمل دی. نو دې حدیث کې حضرت انس رضی الله عنه وایي چې کم سړی د دې سروزونو اورېدلو ته ناست دی. ګوره دا کله کله سړی په دې شکل محفل جوړ دی، زنانه او بعض انسانان سروزونه وایي ته غوږ ته ونیسي، او کله کله د سینما په حال کې تور ته ناست دی، او کله د ټي وي وینداره ته ناست دی، او کله د ډیشو د انټینا په شکل باندې ته اورې، او کله د نیټو د خپل موبایل په شکل باندې اورې. د دې ټولو دغه یوه سزا راغلې ده چې کم سړی د خپل موبایل پر انداره باندې، د خپل موبایل پر لوډ سپیکر باندې هغې ګانې بجانې و غزلې و تماشې اوري، نو د هغې سزا هم د قیامت په میدان کې دا ده چې بیا به په غوږونو کې ویلې صرف تویږي، که نارینه دی که زنانه دی که مشر دی که کشر دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا سزا مطلقا بیان کړې ده چې بیا به انسانان د دې حالاتو سره مخامخ کیږي. نن زنانه په سترګو لیدل او د هغې غزلې اورېدل، د دې برخلاف دویمه درجه دا ده چې نفسي د هغې هغه فحش اواز غوږ ته را رسېدل، دا دویمه درجه کې ډېر زیات وسعت دی. کله کله د موبایل په ذریعه باندې سړی ګانې و بجانې اوري، لیکن هلته زنانه نه معلومیږي. کله کله د MP3 په شکل باندې اوري، هلته زنانه نه معلومیږي. کله د ریډیو په شکل باندې اوري، هلته زنانه نه معلومیږي. لیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د اورېدلو دا سزا بیان کړې ده. نو که نارینه اوري که زنانه اوري که کشر اوري که مشر اوري، نو د قیامت په میدان کې به بعضې انسانان چې هغې سروز او د دې موسیقۍ د آلاتو څخه خپل غوږونه محفوظه کړي دي، هغې به د قیامت په میدان کې په جنتو نعمتونو کې مستغرق رواني. او چې کوم بدبخته نوجوانان هغې په دنیا کې خپله زندگی د دې موسیقۍ او د دې سروزو په شکل تباه کړې ده، هغې به د جهنم په کندو کې د دې عذابو سره مخامخ. د دنیا چند روزه زندگی ده، شاید په دې به ته پوه نسې، لیکن د دې آخرنی انجام دی ما او ته آزاد نه یو پیدا. په خدای قسم چې د دې خولې څه یو لفظ راباسې پر دې لا نگران مقرر دی. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، چې دا یو تلفظ د خولې څه نه راوځي که راوتی پر هغې باندې خپل نگران مقرر دی. هغه لیکل کېږي، هغه زما او ستا حساب و کتاب له د لوح محفوظ په ورقو کې محفوظه کېږي. نو په دنیا کې چې څه کوو شاید یو څو ورځې دي په دې به پوه نه سو چې څنګه تېره سوه، لیکن د قیامت په میدان کې د دې د عاقبت سره
د دې د انجام سره د دې د نتیجې د مخامخ کېدلو سره ډېره درنه خبره ده او ډېره سنګینه خبره ده او ډېر ذلت دی او ډېره رسوایي ده او د پیغمبر علیه الصلاة وسلام د احادیثو وعیدونه او عذابونه دي. ما او تا مسلمانان یو، زما او ستا پر اسلام عقیده ده، زما او ستا ټوله زندگی د جنت په تمه د الله تعالی د رضا په تمه د مسلمانۍ په شکل را باندې تېره سوه. نو زما او ستا پر دې عذابو باندې د پیغمبر علیه الصلاة وسلام پر احادیثو باندې د دې حالاتو پر راتللو باندې پر حساب و کتاب باندې پر جنت و جهنم باندې عقیده ده. لکه پر دې چې مې څنګه عقیده ده د پیغمبر پر تعلیماتو مې عقیده ده، د پیغمبر په تعلیماتو کې د دې مرض دپاره دغه سزا مقرره ده. زه دا وایم چې زندگی مې ټوله په ستړو کې تېره کړه، ټوله ورځ لمنځونه دي او روژې دي او عبادتونه دي او څه کوو صرف په دې تمه باندې کوو چې الله تعالی به جنت راکوي او الله تعالی به د جنت نعمتونه زموږ په نصیب کوي. او یقینا هم چې کم څوک په عباداتو کې زندگی تیره کی او د الله تعالی د رضا په وخت باندې تیره کی، زموږ 100% دا ایمان دی چې الله تعالی دې بنده ته جنت ورکوي. لیکن یو بدنصیبه نوجوان د لږ بې احتیاطۍ په خاطر باندې هغې د جنت د نعمتو څخه په کوم شکل خپل ځان محروم او بې نصیبه ګرځوي. حالانکه زما او ستا مخ ته د جنت کم نعمتونه پراته دي. یو روایت کې راځي چې کله د قیامت په میدان کې الله تعالی ادنا جنتی ته څومره جنت ورکوي. یو روایت کې راځي چې کله د قیامت میدان کې حساب و کتاب راسي نو د قیامت د میدان سو څنګ ته د جهنم دروازې را خلاصیږي. نو چې کوم خلک کافران دي د توحید عقیده نه لري، هغې زندگی په شرک و نافرمانۍ کې تېره کړې ده، نو هغې د جنت د قیامت د میدان سه سیده د جهنم په دروازو نه باسي. لیکن د قیامت د میدان سه د جهنم پر سر باندې پل صراط تېر سوی دی، هغې د دې پل صراط څه وروسته بیا جنت راځي. پل صراط باندې تېرېدل دا د کافر دپاره نسته، پر پل صراط باندې صرف مسلمان تیریږي. او پل صراط الله تعالی د دې دپاره ورته ایښی دی چې د مسلمانانو د ایمانو درجې معلومې کړي. چې کوم څه بعضې انسانان د برق او د برېښنا په شکل باندې تیریږي، بعضې انسانان به داسې چې کله پر پل صراط باندې را روان سي نو لاندې جهنم د جهنم به نارې کړي، جز فإن نورک اطفأ ناری، تلش تلوار باندې تیرې رستا نورانیت زما لمبې را سړې کی. او د جهنم د پل صراط پر یو سایډ او بل سایډ خاردار تار دی، او چې کله سړی پر تیریږي د بدعملۍ په شکل کله په دې کې مشتی، کله په دې کې مشتی، کله په دې کې مشتی، کله په دې کې مشتی. هغه د ایمان چانچ پړتال او د ایمان درجه هغه پر پل صراط باندې تیریږي. یو سړی به پر پل صراط باندې راتیر او په ډېر سوکه شکل به را رواني او ډېر د خوف و د بیرې په شکل دې طرف ته به ولوېږم دې طرف ته به ولوېږم. نو دی به دعا کړي یا الله فار مې که، یا الله فار مې که، یا الله فار مې که. نو الله تعالی ورته وایي چې په یو شرط دې فاروم. هغه ورته څنګه شرط دی؟ ورته چې کله در پل صراط تېر شوې د زندګۍ د ټولو ګناهو اقرار به کوي چې دا مې وکړو دا مې وکړو دا مې. نو دی وعده وکړي چې الله د ټولو اقرار کوم. چې کله در پل صراط را تیر سي لاندې مځکې ته راورسېدی نو در شا وګوري چې پل صراط خو تیر سو. نو الله تعالی پوښتنه ځینې وکړي چې څنګه ګناه دې په دنیا کې څه کړې ده؟ نو دی به بدې کړي چې هسې نه چې الله مې برته جهنم ته ور واستوي او برته مې پر پل صراط باندې ور تیر نه کړي. دی به په هغه ځای کې انکاري سي او د ګناه سبا چې الله ما په دنیا کې هیڅ نه دي کړی. الله تعالی ورته یو زما شاهد دی ستا شاهد دی چې کله دی انکاري دی د ګناه څخه نو الله تعالی به الیوم نختم علی افواههم، په خوله خدای خلي وبانې کوي، تاسو پر دې خوله باندې مهر ور ولګوئ. وتکلمونا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون، چې کله پر خوله مهر ولګېدی لاس به نارې کړي، سترګې به نارې کړي، پښې به نارې کړي، ورنونه به نارې کړي چې الله په موږ دغه ګناه په پلانکۍ وخت کې پر پلانکۍ مځکه کوله. لکه مولانا روم رحمت الله علیه وی چشمی بگوید کرده ام غمزه حرام، سترگی بوی پا مای حرام نظر کاوی
گوشو بگوید چی د امسو الکلام، غوږونه به نارې کي چې په ما باندې سروزونه اورېدل. او لب بگوید این چنین بوسی د ام شونډان به نارې کي چې په ما غلط ځایونه مچول. او دستو بگوید این چنین دوز د ام لاسونه به نارې کي چې په ما داسې غلاوې کولې. نو الله تعالی ورته ظالمه زما شاهدان دغه دي، خپل شاهد را پیش کړي چې څه دي نه دي کړي. دی به شاوخوا وګوري، یو څوک په نظر نه ورځي. جهنمیان ټول په جهنم کې فاته سو، جنتیان ټول په جنت کې دي. دی د پل صراط په بیخ کې د الله تعالی ملایکو را ګرځولی دی. نو دی به چیغې کړي چې یا الله در دې ځایه پورې دې راورسولم، مغفرت دې راته وکړې، اوس د ګناه قرارې یم، یا الله نور احسان را سره وکړه. الله تعالی به آخر ورته ورسه جنت له ورننوځه. دی چې د جنت دروازې ته راورسېږي نو چې وګوري مخکې جنت مکمل لبریز ډک دی، نو ده ته د قدم لګولو ځای نشته. نو دی به د جنت صبر ته راوځي. الله ورته څنګه راووتي؟ ورته یا الله جنت مکمل لبریز دی، ځای نشته. الله تعالی ورته د آدم علیه السلام څخه چې ما دنیا پیدا کړې ده او بیا در قیامته پورې چې دنیا څومره راورسېده، چې په دنیا کې څومره حکومتونه دي، څومره لذتونه او څومره راحتونه، زه نن په جنت کې د هغې لس چنده جنت یوازې تا ته درکوم او ته د دې ټولو څه ادنا جنت یې. ایا په دې باندې راضي؟ نو دی ورته اتستهزئ بي یا رب العالمین وانت رب العالمین. یا الله ته زما سره مذاق و مسخرې کوي او ته زموږ رب یې. الله تعالی ورته مذاق و مسخرې نه دي، بلا انا علی ذلک لقدیر، زه پر دې باندې قادر یم، زما پر دې باندې قوت دی، ورځه نن ستا په نصیب کې دومره جنت دی. نو زما او ستا مخ ته دغه جنتونه ګوري چې کله دی جنت له راسي دروازه خلاصه کي، نو یو خادم مخ ته ورته راښکاره سي. دی ورته ته څوک یې؟ ایا ته فرشته یې؟ ایا ته د جنت حوره یې؟ نو هغوی ورته وایي چې نه، زه د جنت یو خادم یم چې ستا په خدمت کې به زما زندګي تېرېږي. دی چې د جنت اولې منظرې ته ورښکاره سو، دی به د دې جنت په اوله منظره کې دومره محو سي چې دا یو لاس به داسې ونسي، دی جنت ته به ګوري 80 کاله به دی دومره موقع نه کې پیدا چې دا بل لاس دی څنګه ته ورشي. 80 کاله به دی د دې په دې حسین منظر او په دې ښایسته منظر کې داسې محو پروت وي. او چې په جنت کې کومه حوره ده ته رامخ کېږي، نو دی چې دې حورې ته ګوري د هغې په حسن کې به 40 کاله دی داسې محوی چې دی به د سترګې د وهلو رف نشي پیدا کولی، دومره موقع به نشي پیدا کولی چې دی دا سترګه طرف ورکړي. نو د سترګو کې به دی د دې حورې په دې دیدار کې داسې محوی. نو زه دې نوجوانانو ته وایم چې د خدای په خاطر الله تعالی زما او ستا دپاره دغه جنتونه دي او زما او ستا دپاره دغه نعمتونه دي او دا د ادنا جنتي دپاره دي چې در دې په ټوله جنت کې کمزوری جنتي نسته، ښتې درجې والا جنتي نسته. نن د دې بې حیا ګانو په اورېدلو سره، د دې بې حیا زنانو په لیدلو سره، د دې برهنه او لوڅو تصویرونو په کتلو سره به ستا د څو ګنټو ستا د څو ګړیو لذتي، لیکن په خدای قسم د دې د لذت په خاطر د جنت د هغه ابدي نعمتو څخه ځان محرومه کوي. ما درته وایي چې کومو نوجوانانو په دنیا کې هغې د دې بې حیات ګانو څخه خپل ځان محفوظه کړی، نو هغې به په جنت کې په دې حورو په دې منظرو کې ګرځي. لیکن کم نوجوان چې په دنیا کې په دې مرضو په دې ګانو بجانو کې دی، لیکن هغه بدنصیبه مسلمان هم دی او لمونځ یې هم کړی دی او روژه یې هم نیولې ده، د الله توحید یې هم منلی دی، لیکن د دې عمل د سزا په خاطر به د جهنم په کندو کې د ده په غوږو کې ویلې سره پورته ویول کېږي. نو دا یې نتیجه ده، دا یې سزا ده او دا زموږ معمولي عمل دی او د دې دومره درنه او سنګینه نتیجه زما او ستا مخ ته را روانه ده. یو روایت کې راځي چې کله د قیامت میدان سي، نو الله تعالی به چې کله د قیامت میدان سي، نو الله تعالی به یو د جمعې په جمعه کې یوه ورځ الله تعالی په یو خلاص میدان کې جنتیان را جمع کوي او ورته وایي راځئ د خپلو محلاتو سره، د خپلو قصورو سره، د خپلو ماڼیو سره د الله تعالی دیدار له راځئ. نو جنتیان به ټول را شوسي او خلاص میدان د اخلاص فضا ده
څوک د نور پر منبرونو ناست دي، څوک د مشکو پر غونډیو ناست دي. هر جنتي به د خپل اعزاز فتوا به پر خپل محل باندې مستقري، او دې وخت کې بهترین خوراکونه، او په دې وخت کې بهترین لباس، او په دې وخت کې د جنت بهترین خوشبويي. او دا به هغه انسانان چې کوم انسانانو په دنیا کې هغه د دې موسیقۍ او د دې سروزو څخه خپل غوږونه محفوظ ساتلي، ځکه الله تعالی په جنت کې اوس په دې باندې د ملایکو او د فرشتو د حورو سروزونه اوري. او ما درته ویل دا خاص د هغه چا دپاره چې هغه خپل غوږونه په دنیا کې محفوظ ساتلي، نو الله تعالی به فرشتې راجمع کړي او فرشتو ته به وایي چې دا زما هغه بندګان دي چې په دنیا کې د دې حرامو څخه خپل غوږونه ساتلي دي، نن د هغې په بدله کې راسئ د جنت موسیقي او د جنت سروز په واوروئ. نو بیا به هغه ملایک هغه د جنت حورې به په یو شکل باندې په خپل اواز باندې د الله تعالی تسبیحات او تحمیدات په داسې شکل باندې وایي چې ټول انسانان چې په دې میدان کې ناست دي هغوی به د خپله ځانه سره غافل او ناخبره سي، هغوی به بې اختیاره سره شوري او دا به د الله تعالی دربار کې محفل روان وي. الله تعالی ورته هل سمعتم ذلک، ایا در اوسه مې داسې اواز اورېدلی و؟ دی قال لا، دی ورته نه مې و اورېدلی. الله تعالی ورته ایا زه در دې بهترین اواز په تاسو واورم چې کله د ملایکو د ندا د ملایکو محفل ختم سي نو حضرت داود علیه السلام را طلب سي چې راسه. حضرت داود علیه السلام پر منبر باندې کښېنئ. حضرت داود علیه السلام ته وایي چې زما دې بندگانو د دنیا د حرامې موسیقۍ څخه غوږونه ساتلي دي، نن د جنت او د زبور موسیقي په دې باندې واوره. حضرت داود علیه السلام به زبور روان کی. حضرت داود علیه السلام ته الله تعالی داسې آواز ورکړی په دنیا کې چې کله به په کوم ځای کې د ذکر کاوی، تسبیحات به کول، نو د ټولو ځنګلو مرغان به رالو ورسره کښېنستل او د ده پر ذکر به دا غرونو آرام نه درلودي، دا ټول غرونه به سره ښورېدل. چې کله د حضرت داود علیه السلام د زبور تلاوت پای ته ورسیږي نو دریم نمبر به الله تعالی ورته هل سمعتم ذلک، داسې مې اورېدلي وو؟ هغوی ورته نه مې دی اورېدلي. ورته اوس به زه در دې بهترینه نغمه او اواز در باندې واورم. پیغمبر علیه السلام باندې ژغي یا حبیبي یا محمد، ای زما دوست محمد، تعال ورتقي المنبر، د منبر ته راپورته سه. پیغمبر علیه السلام به منبر ته پورته سي او پیغمبر علیه السلام ته به الله تعالی وایي دا زما هغه بندګان دي چې هغې غوږونه د موسیقۍ څخه په دنیا کې د حرامو څخه محفوظه کړي دي، نو راسه د جنت نغمه په واوره. پیغمبر علیه السلام به د الله تعالی تسبیحات او تحلیلات شروع کړي چې د هغې په اورېدلو سره به پر دې ټولو انسانانو یو قسم بېخودي راسي، د هغې په اورېدلو سره به دا ټوله جنت په حرکت کې راسي. او د هغې څه وروسته الله تعالی ورته در دې بله بهترینه در باندې واورم. آخر به الله تعالی د جنت پر خازن باندې غږ وکړي یا رضوان ارفع الحجاب بیني و بین عبادي والزوار. ای رضوانه زما او د دې بندګانو په مابین کې رضوان فرده ختم کړه چې زه دې بندګانو ته خپل دیدار ورښکاره کړم. نو بیا به پر انسانانو باندې د الله تعالی دیدار راښکاره سي. الله تعالی به اول قول د انسانانو ته دا کوي سلام قولا من رب الرحیم وما من احد الا سيكلم ربه محاوره. د هر بنده سره به الله تعالی په خپله خبره کوي او آخر به الله تعالی دې بندګانو ته وایي چې زه به اوس خپله موسیقي در باندې اورم. نو بیا به الله تعالی د سوره انعام تلاوت په خپله کوي. بیا به هلته د جنت میدان دی او د جنت لباس دی او د جنت خوشبویي ده او د الله تعالی دیدار دی او د الله تعالی کلام دی چې بیا به د انسانانو څخه هر څه یرسي. جنت به هم یرسي، د جنت نعمتونه به هم یرسي، د جنت حورې به هم یرسي، د جنت هر څه به یرسي، ځکه د قیامت په دورانیه کې د ټولو څه بهترین نعمت هغه د الله تعالی دیدار دی. او دا د الله تعالی دیدار او دا د الله تعالی کلام هغه چاته ورکوي الله تعالی چې کوم چا په دنیا کې د دې حرامو موسیقیو څخه او د دې حرامو سروزو څخه او د دې حرامو میلو تماشو څخه خپل ځانونه کتلي، نو پر خپل ځان باندې وسیله کول، پر خپلو بچانو باندې وسیله کول، د دې حرامو کارو څخه ځان راګرځول، خپل بچان راګرځول،
ما درته ویل که ته هر څومره سروزونه واورې، که ته هر څومره ریډوګانې واورې، که ته هر څونه د نیټ او د فیسبوک نارې او تماشې واورې، دا دنیا چند روزه ده، په دې باندې مخه تاوځه. د دې نتیجه، د دې انجام، د دې عاقبت آخر د جهنم په کندو کې انسان ورسره مخامخ کیږي. نو ما وتا مسلمانانو پر دې خبرو زما او ستا عقیده ده د دنیا د معمولی میلي او تماشې په خاطر د آخرت ابدي زندگی د تباهۍ او بربادۍ سره مخامخ کوئ. الله تعالی دې دا څو خبرې قبولي وګرځي. واخر دعوانا